السلام علیکم ګران افغانانو عزتمند پښتنو ویاړلو ولسونو زما مینه درناوی او ښې پیرزوینه ومنه انشاءالله روغ جوړ او د اوسني روزګار د ناخواله څخه ډېر زیات لرې اوسئ. حسیب خان ځواک خو تاسو پیژنئ، زموږ او تاسو افغانانو یو ویاړلی او د قدر وړ مدني فعال چې د 5 کلونو را په دې خوا یعنې واقعا ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي او د ځوانانو د روښانه کولو په خاطر ډېر زیات فعالیتونه کړي دي. نن زه متوجه شوم چې د ځوان د افغانستان د 109 کلیزې په ارتباط د ازادۍ کلیزې په ارتباط ډېر ښه یو سپیچ تیار کړی دی او ډېر ښه وینا یې کړې ده چې زه یعنې د تاثیر لاندې راوستم. غواړم چې د ده ښکلی وینا په تاسو باندې واورم. وګورئ چې زموږ او تاسو د افغان زلمی څومره ښکلی استعداد لري. راځئ چې دا واورو، زه به ډېر نه غږېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو مشرانو، قدرمنو میلمنو، خویندو او ورونو، نن موږ یوازې د یوې تاریخي ورځې د لمانځلو لپاره نه یو راټول شوي. موږ د خپل عزت، هویت او مسؤلیت د تازه کولو لپاره راغلي یو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي ولقد کرمنا بني آدم، موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړی. اسلام انسان ته د عزت او کرامت درس ورکوي. همدا عزت دی چې انسان نه پرېږدي د ظلم، غلامۍ او سپکاوي ژوند ومني. ازادي په اسلام کې یوازې یو سیاسي مفهوم نه دی، ازادي د انسان د کرامت ساتنه ده. خو اسلام موږ ته دا هم راښیي چې ازادي مسؤلیت لري. که قانون نه وي ازادي ګډوډي ګرځي، که اخلاق نه وي ازادي فساد ګرځي، که علم نه وي ازادي کمزوري کیږي. قدرمنو هیوادوالو، کله چې موږ د 1919 کال د خپلواکۍ یادونه کوو، موږ یوازې د یوې جګړې بریا نه لمانځو. موږ د هغه ملت اراده لمانځو چې نړۍ ته یې وویل موږ به د خپل برخلیک پرېکړه په خپله کوو. موږ به د خپل برخلیک پرېکړه په خپله کوو. غازي امان الله خان یوازې یو فاتح نه و، هغه یو اصلاح غوښتونکی رهبر هم و. هغه پوهېده چې وطن یوازې په توره نه ساتل کیږي، وطن په قلم، پوهه، قانون او یووالي ساتل کیږي. هغه ښوونځي جوړ کړل، د عصري زده کړو ملاتړ یې وکړ، له نړۍ سره یې اړیکې پراخې کړې او هڅه یې وکړه چې افغانستان د علم او پرمختګ پر لور بوځي. همدا د رښتینې خپلواکۍ پیل و. السلام علیکم ګران افغانانو عزتمند پښتنو ویاړلو ولسونو زما مینه درناوی او ښې پیرزوینه ومنه انشاءالله روغ جوړ او د اوسني روزګار د ناخواله څخه ډېر زیات لرې اوسئ. حسیب خان ځواک خو تاسو پیژنئ، زموږ او تاسو افغانانو یو ویاړلی او د قدر وړ مدني فعال چې د 5 کلونو را په دې خوا یعنې واقعا ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي او د ځوانانو د روښانه کولو په خاطر ډېر زیات فعالیتونه کړي دي. نن زه متوجه شوم چې د ځوان د افغانستان د 109 کلیزې په ارتباط د ازادۍ کلیزې په ارتباط ډېر ښه یو سپیچ تیار کړی دی او ډېر ښه وینا یې کړې ده چې زه یعنې د تاثیر لاندې راوستم. غواړم چې د ده ښکلی وینا په تاسو باندې واورم. وګورئ چې زموږ او تاسو د افغان زلمی څومره ښکلی استعداد لري. راځئ چې دا واورو، زه به ډېر نه غږېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو مشرانو، قدرمنو میلمنو، خویندو او ورونو، نن موږ یوازې د یوې تاریخي ورځې د لمانځلو لپاره نه یو راټول شوي. موږ د خپل عزت، هویت او مسؤلیت د تازه کولو لپاره راغلي یو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي ولقد کرمنا بني آدم، موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړی. اسلام انسان ته د عزت او کرامت درس ورکوي. همدا عزت دی چې انسان نه پرېږدي د ظلم، غلامۍ او سپکاوي ژوند ومني. ازادي په اسلام کې یوازې یو سیاسي مفهوم نه دی، ازادي د انسان د کرامت ساتنه ده. خو اسلام موږ ته دا هم راښیي چې ازادي مسؤلیت لري. که قانون نه وي ازادي ګډوډي ګرځي، که اخلاق نه وي ازادي فساد ګرځي، که علم نه وي ازادي کمزوري کیږي. قدرمنو هیوادوالو، کله چې موږ د 1919 کال د خپلواکۍ یادونه کوو، موږ یوازې د یوې جګړې بریا نه لمانځو. موږ د هغه ملت اراده لمانځو چې نړۍ ته یې وویل موږ به د خپل برخلیک پرېکړه په خپله کوو.
موږ به د خپل برخلیک پریکړه پخپله کوو. غازي امان الله خان یوازې یو فاتح نه و، هغه یو اصلاح غوښتونکی رهبر هم و. هغه پوهېده چې وطن یوازې په توره نه ساتل کیږي، وطن په قلم، پوهه، قانون او یووالي ساتل کیږي. هغه ښوونځي جوړ کړل، د عصري زده کړو ملاتړ یې وکړ، له نړۍ سره یې اړیکې پراخې کړې او هڅه یې وکړه چې افغانستان د علم او پرمختګ پر لور بوځي. همدا د رښتینې خپلواکۍ پیل و.